ولې زموږ خاوره د پیړیو په اوږدو کې د پردیو واک لاندې پاتې شوې؟ څنګه د یو ملت د دین، کلتور او عزت سپکاوی کېده خو هیڅ چا یې مخه نه شوه نیولی؟ څنګه ممکنه ده چې د قومونو اختلافونه د خلکو غلامۍ ته لاره هواره کړي؟ څنګه یوه ځوانه څېره لکه میرویس نیکه د ویرې او بېوسۍ په منځ کې د ملت د راپاڅولو جرأت وکړ؟ ولې یوې فتوا د خلکو زړونه او روحونه داسې ځواکمن کړه چې د یوې سترې امپراتورۍ د ظلم پر وړاندې ودرېږي؟ څنګه میرویس نیکه چې یوازې یو ځوان و د ازادۍ د ملت پلار وګرځېد؟ ولې زموږ هېواد بیا هم د تقسیمونو، اختلافونو او پردیو د لاس لاندې پاتې شي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، که میرویس نیکه د یووالي راز موندلی و نو موږ ولې تر ننه پورې یو موټی نه یو؟ دا ویډیو به تاسو ته د میرویس نیکه د ژوند د ټولو پټو رازونو، د ازادۍ د قیام ټولو حیرانونکو شیبو او د هغه ستر درسونه ښکاره کړي. آیا تاسو تیار یاست چې د یوې ځوانې څېرې د جرأت، هوښیارتیا او د ملت د ژوند د بدلون ټولې کیسې ووینئ؟ نو زموږ سره تر اخره پاتې شئ، ځکه چې هره دقیقه، هره لحظه د تاریخ په رازونو ډکه ده. نو راځو د بشپړې ویډیو طرف ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. میرویس نیکه د 1403 میلادي کال په شاوخوا کې د کندهار په هوتکي کورنۍ کې وزېږېد. د هغه مور نازو انا وه چې په پښتونولۍ د خپل زوی پالنه او روزنه کړې وه. د هغه د پلار د نوم په اړه په تاریخ کې مختلف نومونه ذکر شوي، خو تر ټولو عام یې خالم خان او سلیم خان دي. خو په هر حال د هغه پلار د کندهار له بانفوذه مشرانو څخه و چې د سیمې په جرګو او ټولنیزو چارو کې مهم رول درلود. میرویس خان په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروج علوم لوستي وو او وروسته په سوداګرۍ بوخت شو او د خلکو د ژوند حالاتو سره هم بلد شو. هغه وخت کندهار د ستر صفوي دولت تر واک لاندې و. صفوي شاهانو د ښار پر خلکو درانه مالیات لګولي وو، داسې چې بزګران او سوداګر به د کال تر نیمایي زیات عاید د مالیې په نوم ورکولو ته اړ وو. د خلکو په ورځني ژوند کې دا فشار دومره دروند و چې ډېری کورنۍ د خپل سر د ساتلو لپاره مجبوره کېده خپله شتمني خرڅه کړي. بله ستره ستونزه مذهبي فشار و. صفوي واکمنانو د خپل دولت رسمي مذهب یعنې تشیع په زور پر خلکو منلو، په داسې حال کې چې د کندهار زیات خلک سني مسلمانان وو. د اهل سنت عالمانو او د دیني مدرسو مشران ډېر ځله د تعقیب، بند یا حتی د وژنې تر ګواښ لاندې وو. خو پوښتنه دا ده، د داسې چاپېریال په منځ کې یو ځوان څه ډول لویږي؟ آیا د غلامۍ او فشار فضا د ازادۍ احساس وژني که برعکس د مقاومت تخم کرل کیږي؟ میرویس نیکه په داسې یوه کورنۍ کې روزل کېده چې له یوې خوا یې سوداګریزې اړیکې لرلې او له بلې خوا یې د خلکو په منځ کې عزت درلود. هغه په ځوانۍ کې د سوداګرۍ په سفرونو کې له کندهار تر هرات، قندهار، بلخ او حتی هند پورې تللی و. همدغه سفرونو د هغه لید پراخه کړ او د خلکو د ستونزو رښتینی حال یې درک کړ. میرویس نیکه په خبرو کولو کې ځانګړې وړتیا لرله. د خلکو باور ګټل ورته اسان وو. هغه د قومي مشرانو ترمنځ هم د منځګړیتوب وړتیا لرله او ډېر ځله یې د شخړو د حل کولو لپاره لارښوونه هم کړې وه. خو یو حقیقت هره ورځ د هغه پر سترګو لګېده. د صفوي چارواکو ظلمونه، د خلکو سپکاوی، د افغان مشرانو بې اتفاقي، د خلکو بېوسي او خپله خاوره پردیو ته تسلیمېدل. همداراز یوه پوښتنه تل د هغه په ذهن کې ګرځېدله، ولې افغانان د پردیو تر واک لاندې دي؟ همدا پوښتنه چې کیدای شي د هغه د ځوانۍ په زړه کې کرل شوې وه، وروسته د یو ستر قیام او ملت جوړونې په تخم بدله شوه. ځکه تاریخ موږ ته دا درس راکوي، ډېری وخت لوی بدلونونه د یو ساده پوښتنې له ځوابه لټولو نه پیلېږي. په 18مه پېړۍ کې د کندهار وضعیت د درده ډک و. هغه وخت د کندهار ښار او شاوخوا سیمې د صفوي شاهانو تر واک لاندې وې. صفوي شاهان د فارس د اصفهان والیان لېږل. اکثره دغه والیان یا د فارس د شاهي کورنۍ غړي وو او یا یې نورو غیر افغاني کسانو ته د سیمې اداره سپارلې وه. دغو والیانو د خلکو پر دین، کلتور او عزت کلک فشار راوړ. همداراز د دیني عالمانو ځینې مدرسې وتړل شوې او عالمان ځینې وختونه بندي یا مجازات شول. د صفوي دولت اصلي موخه دا وه چې د تشیع مذهب د زور په وسیله پر ټولو خلکو ومني. په کندهار کې د اهل سنت عالمانو ته د دښمنۍ په سترګه کتل کېده. ډېری یې په زندانونو کې اچول کېده، ځینې وژل کېدل او نور د تبلیغ حق نه درلود. د جوماتونو او مدرسو ازادي تر سخت محدودیت لاندې راغلې وه. مالیات دومره زیات وو چې بزګرانو ته یې د کرلو لپاره څه نه پرېښودل. د کروندګرو له حاصلاتو به د دولتي مامورینو لخوا تر نیمایي ډېر د مالیې په نوم اخیستل کېده. سوداګر مجبوره و چې د هر جنس د تېرولو لپاره څو ځله مالیه ورکړي. د خلکو په ورځني ژوند کې دا فشار دې لامل شوی و چې ډېری کورنۍ خپلې ځمکې او مال خرڅولو ته اړ شي. خو پوښتنه دا ده، ولې افغانانو کلونه دا فشارونه زغمل؟ منطقي ځواب یې داسې ویلی شو، ځکه د خلکو ترمنځ بې اتفاقي ډېره زیاته وه. قومي سیالۍ او ټبریز اختلافونه د افغانانو ځواک کمزوری کړی و. هر قوم یوازې د خپل ټبر د ګټو په فکر کې و. د غلجي، ابدالي، بارکزي، نورزي او نورو قبیلو ترمنځ اختلافونه د دې لامل شوي وو چې د یوه غږ لاندې راټول نشي. خو میرویس نیکه یو بل فکر درلود.
هغه پوهېده چې د دې ولس د ژغورلو یوازینی لار یووالی دی. د خپل پلار له نفوذ او د سوداګرۍ له اړیکو په ګټې اخیستنې سره هغه د کندهار د قومي مشرانو سره ناستې جوړولې، د خلکو دردونه یې اورېدل، د بې عدالتۍ په اړه یې خبرې کولې او ورو ورو یې د باور یوه پټه شبکه جوړه کړه. میرویس نیکه پوهېده چې یوازې د تورو او وسلو له لارې پاڅون بریالی کېدی نه شي. د افغانانو په ذهن کې باید د حقانیت او روښانه باور پیدا شي. له همدې کبله هغه د یو مهم ګام په فکر کې شو، د دیني مشروعیت اخیستل. هغه پوهېده که د اسلامي عالمانو ملاتړ ترلاسه کړي، د افغانانو پاڅون به نه یوازې قومي بڼه ولري بلکې د دین د دفاع جګړه به وګڼل شي، او دا هغه ځواک چې کولی شو د هر قوم افغانان د یوه غږ لاندې راټول کړي. په 1900 میلادي کال کې کله چې د کندهار خلک له ظلم، مالیاتو او مذهبي فشارونو ستړي شول، هغوی د خپلې ژغورنې لپاره میرویس نیکه ته ودرېدل. د صفوي واکمنانو غوږ ته هم د خلکو شکایتونه ورسېدل. هغوی وېرېدل چې میرویس ښایي د خلکو د راټولولو ځواک ولري، نو پرېکړه یې وکړه چې میرویس نیکه له کندهاره لرې کړي. په ظاهره دا کار د احترام او مشورې په نوم ترسره کړ، خو په حقیقت کې موخه دا وه چې هغه یا د دربار د سیاستونو تابع کړي او یا یې د یوې دسیسې په توګه له منځه یوسي. د همدې لپاره شاوخوا 1900 میلادي کال کې میرویس نیکه اصفهان ته واستول شو. کله چې میرویس نیکه اصفهان ته ورسېد، هغه په ظاهره د دربار درناوی ترلاسه کړ. صفوي شاه حسین هغه ته د دربار ځانګړی ناستې ځای ورکړ او د څو میاشتو لپاره یې د عزت میلمه وګرځاوه. خو په حقیقت کې د صفوي چارواکو اصلي نیت دا و چې د هغه فعالیتونه وڅاري او د افغانانو ترمنځ نفوذ کمزوری کړي. اصفهان هغه مهال د صفوي امپراتورۍ پلازمینه وه، خو د دې سفر پر ځای دا د افغانانو د برخلیک د بدلون ټکی شو. میرویس په اصفهان کې د صفوي دربار له نږدې ولیدو. هغه د شاهي ماڼۍ دننه فساد ولیدو. درباریانو په خپلو منځونو کې سیالي او دسیسې جوړولې. والیان د سیمو د ساتلو پر ځای یوازې د خپلې شتمنۍ زیاتولو پسې وو. د پوځ روحیه کمزورې شوې وه او د خلکو ترمنځ د دولت پر وړاندې کرکه ورځ تر بلې ډېرېده. همدغه حالت د میرویس لپاره یو مهم پیغام درلود. صفوي دولت د دننه کمزوری شوی دی. دا هغه فرصت و چې افغانان یې د ازادۍ لپاره کارولی شي. خو یوازې د یوې امپراتورۍ کمزورتیا کافي نه وه. میرویس پوهېده چې د افغانانو پاڅون باید د دین په نامه مشروعیت ولري، ځکه که قیام یوازې قومي یا سیمه ییزه بڼه ولري ښایي ډېر ژر مات شي. نو هغه د یو ستر ګام لپاره لاس په کار شو، د اسلامي نړۍ د لوی عالمانو څخه د یوې روښانه فتوا ترلاسه کول. میرویس نیکه وتوانېدو د اهل سنتو د لوی عالمانو سره اړیکې ټینګې کړي، نو د هغه هڅې بې نتیجې پاتې نه شوې. عالمانو یوه فتوا ورکړه چې پکې ویلي وو که پر مسلمانانو داسې واکمنان واکمن وي چې د دیني ازادۍ خلاف کار کوي، ظلم کوي او خلک له خپلو حقونو بې برخې کوي، نو پر مسلمانانو لازمه ده چې د هغوی پر وړاندې ودرېږي او د خپل دین او عزت ساتنه وکړي. دا فتوا یوازې یو لیک نه و، دا د افغان ولس لپاره یو ډول روحاني وسله وه. هغه وخت چې افغانان له بېوسۍ ستړي شوي وو، دې فتوا هغوی ته دیني او اخلاقي ځواک ورکړ. میرویس نیکه پوهېده چې فتوا یوازې د زړه ځواک ورکوي، خو د جګړې لپاره یې د خلکو یووالی، د قبایلو ملاتړ او د دقیق پلان ته اړتیا وه. خو دا فتوا هغه قوي جټکه وه چې د افغانانو د قیام لمبه یې بلوله. کله چې میرویس نیکه له ایران څخه بیرته کندهار ته راستون شو، د ښار فضا لا هم د صفوي ظلمونو لاندې د خفګان او ویرې ډکه وه. مالیات درانه، مذهبي فشارونه کلک او د خلکو عزت تر پښو لاندې. خو دا ځل میرویس نیکه یوازې یو سوداګر یا قومي مشر نه و، دا ځل د هغه په لاس کې یوه نوې وسله وه، د فتوا مشروعیت. نو په 1909 میلادي کال کې د کندهار د قومي مشرانو ستره جرګه جوړه شوه. میرویس نیکه د هوتکي، غلجي او نورو مهمو ټبرونو مشران سره راټول کړل. د دې غونډې فضا ساده نه وه. هر مشر پوهېده چې د دې جرګې پرېکړه یا د افغانانو برخلیک بدلوي یا یې د صفوي تورو لاندې له منځه وړي. پوښتنه د ټولو په ذهن کې یوه وه: آیا وخت را رسېدلی چې د صفوي امپراتورۍ پر وړاندې پاڅون وشي؟ ځواب په یوه غږ هو و. میرویس نیکه او د هغه ملاتړو یو دقیق پلان جوړ کړ. د کندهار د صفوي والي ګورګین خان چې اصلاً د ګرجستان مسیحي و او وروسته د صفوي پوځ د قماندان په توګه ګمارل شوی و، د دې ظلمونه د خلکو د زړونو زخمونه ژور کړي وو. هغه د خلکو عزت ته سپکاوی کوه، د قومي مشرانو سپکه یې کوله او حتی د خلکو دیني مقدسات یې تر پښو لاندې کول. له همدې کبله د پاڅون د ورځې ټاکل یوه تاریخي پرېکړه وه. په یو ناڅاپي برید کې کله چې ګورګین د خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې و، افغان جنګیالیو حمله وکړه. په همدې شیبه کې ګورګین او د هغه ګڼ شمېر ملګري ووژل شو. ګورګین خان یوازې یو والي نه و، بلکې د صفوي دولت لپاره یو مهم نظامی شخصیت ګڼل کېده. د هغه وژل د صفوي دولت لپاره لویه ضربه وه. د اصفهان دربار په لومړي سر کې د دې پیښې د پټولو هڅه وکړه، خو کله چې خبر خپور شو، د فارس په ټول هېواد کې ویره خپره شوه، ځکه دا لومړی ځل و چې یو افغان مشر د صفوي د پوځ یو مهمه څېره له خپلو ملګرو سره له منځه یوړه، چې دا د افغانانو د غلامۍ د زنځیرونو پرې کېدل و.
له دې ورځې وروسته کندهار د صفوي واک نه آزاد شو. افغانانو د خپلواکۍ اعلان وکړ او میرویس نیکه د خلکو په غوښتنه د نوي واک مشر شو. خو د ازادۍ تر شیبې وروسته یو بل ستر امتحان د افغان ولس مخې ته ودرېد. آیا افغانان کولی شي د ازادۍ تر ګټلو وروسته یو ټینګ دولت جوړ کړي که نه؟ که خدای مکړه د ټبري شخړو او قومي سیالیو اور به بیا د دوی لاسته راوړنې وسوځوي. دا هغه پوښتنه وه چې د میرویس نیکه د ژوند د وروستیو کلونو ستره مبارزه یې تعریفوله. ازادي نه یوازې ترلاسه کول بلکې ساتل هم دي. میرویس نیکه یوازې یو جګړه مار نه و. هغه پوهېده چې ازادي یوازې د جګړې په ډګر کې نه ساتل کیږي بلکې د سیاست، عدالت او یووالي له لارې ټینګېږي. میرویس نیکه د 1909 میلادي کال د پاڅون وروسته واک ته ورسېد چې د هوتکیانو لومړی لوی مشر و او د افغاني ملت جوړونې په تاریخ کې یو مهمه څیره ګڼل کیږي. هغه د خپلو ځواکونو سره یوازې د سیمې د دفاع لپاره نه بلکې د خلکو د سوکالۍ لپاره هم هڅې کولې. هغه د کندهار د واک د نوې ادارې مشري وکړه او د قومي مشرانو لپاره یې شورا جوړه کړه ترڅو د سیمې د خلکو ستونزې واوري او حل لارې ورته پیدا کړي. میرویس نیکه د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره جرګې جوړولې، د مالیاتو سیستم یې عادلانه کړ او بزګرانو ته یې د خپل وطن خاوندۍ فرصت ورکړ. هغه باور درلود چې یو ځواکمن ملت یوازې د جنګ په میدان کې نه جوړیږي بلکې د عدالت، انصاف او قومي یووالي له لارې ټینګښت مومي. خو یوه مهمه پوښتنه دلته داسې مطرح کیږي، ولې په افغان تاریخ کې داسې ډېر رهبران نه پیدا کیږي چې د میرویس په څېر ملت جوړ کړي؟ ځواب یې ساده دی، ځکه هغه یوازې په شمشیر نه بلکې په تدبیر، عدالت او د خلکو د باور په ترلاسه کولو هم باور درلود. میرویس خان نیکه په 1915 میلادي کال کې د ناروغۍ له امله ومړ. د هغه جنازه د کندهار ښار د کوکران په سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه چې تر ننه د خلکو د زیارت ځای دی. د هغه مبارزه یوازې په یو ښار یا یو نسل پورې محدوده پاتې نه شوه بلکې د هغه زوی محمود هوتکي وروسته د صفوي پلازمینې اصفهان فتح کړ او د ایران په تخت کېناست. نن ورځ افغانان د میرویس نیکه یاد د ملت جوړونکي په نوم یادوي ځکه هغه د غلامۍ پر ځای د ازادۍ، د بې اتفاقۍ پر ځای د یووالي او د ویرې پر ځای د باور تخم وکره. میرویس نیکه زموږ لپاره دا پیغام لري چې رښتینی مشرتوب یوازې د ځواک نه بلکې د عدالت، تدبیر او د خلکو د خدمت کولو له لارې ترلاسه کیږي. همداراز ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې یو موټی وي، عدالت موجود وي او د پردیو په وړاندې خپل استقلال وساتي. نو په پای کې له تاسو څخه پوښتنه کوم، آیا موږ د میرویس نیکه د پیغام رښتینی وارثان یو که نه؟ آیا موږ د هغه د یووالي او ازادۍ لاره تعقیبوو که نه؟ نو ځواب یې تاسو راته حتما په کمنټ کې ولیکئ.